وروسته له هغه چې بغلان کې د کووډ 19 مثبت پیښې ثبت شوې په کرونا وایروس د اخته کسانو د درملنې لپاره ورته نن 50 بستره روغتون پرانیستل شو. د بغلان د عامې روغتیا رئیس محب الله حبیب وایي چې 50 بستره په دې روغتون کې شته چې یادو 50 بسترو ته ټول طبي خوراکي او نور د اړتیا وړ امکانات برابر شوي دي. عامې روغتیا ریاست وایي چې په دې روغتون تر 10 میلیونه د زیاتو افغانیو لګښت راغلی دی. خوشبختانه که امروز شفاخانه که با ظرفیت 50 بستر ما با حضور مقامات زیسالای ولایت افتتاح کردیم که فعلا هم 10 بستر موجود است و به هزینه بیشتر از 10 میلیون افغانی تجهیزات، اغذیه و تمام امورات محوله که سبب افتتاح از این شفاخانه شده که امروز را ما افتتاح کردیم و بحثی است که تا فعل حالت ارقامی که به دسترس ما قرار گرفته که 12 ارقام مثبت بوده که از جمله 2 خانم و 10 طبقه ذکور بوده و مجموعی ارقام ما 40 ارقام. د دې روغتون په فعالیدو سره د بغلان ولایت مدني فعالان له خلکو غواړي چې په کرونا ویروس اخته کسان دې سر له نن څخه په کور کې نه قرنطین کوي او د درملنې لپاره دې جوړ شوي روغتون ته راولي. امیدوار هستم که مردمای ما مریضای خود در خانه قرنطین نکنند تا بتوانند که ما اینجا ICU است، تمام سهولت‌ها و تمام تجهیزات صحی در اینجا برشان مساعد است تا بتوانند که مریضا در اینجا برند که هم مردم در امان باشه و هم مریضایشان در یک ساحه بسیار امن تداوی شود و زندگی دوباره خود آغاز. عبدالقدوس یزدانی د بغلان ولایت مقام د دفتر رئیس وایي چې د څه باندې 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د بغلان 14 ولسوالیو او یو شمېر ریاستونو ته میکروب ضد درمل او بهداشتي مواد اخیستي او ورته تسلیم کړي دي څو د کرونا له ویروس کارکوونکي خوندي پاتې شي. در بدل مبلغ 2,700,000 افغانی تعداد 5,000 بوتل وایتکس، 200 عدد پمپ دوا پاشی 20 لیتره، 1000 قوطی دستکش، 1000 قوطی ماسک، 1000 بوتل مایع دستشویی و 1000 بوتل مایع ضد عفونی دست به ادارات محترم مقام ولایت و 14 واحد اداری از طریق ریاست محترم مالی و اداری خریداری و تهیه گردیده. د بغلان اوسیدونکي وایي چې د کرونا ویروس په زیاتېدو سره ښارونه قرنطین شوي او ښاریان هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هم د خوراکي توکو د بیې لوړوالی ژوند ګواښي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.